السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو میل درم چې خوي ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې غوا جوړه ده په فیسبوک په سوشل میډیا په هر بس چې فیسبوک کولاوي سوشل میډیا ته کلم راځي نو بس تاسو به صرف یو بیماری ښکاري کرونا وایرس یاره د یو ملک نه بل ته شو دومره کسان یې مړ کړل دومره نو نن د صرف وایم د خپل ذهن متعلق د څو پوهانو نه چې ما کوم زده کړو چې یاره دا راځي څنګه دا تاسو په پته څنګه لګي ټول ملګرو ته پته امید لرم ځکه د ډېر وخت نه دا خبره روانه ده ټول ته پته چې یاره چې راشي نو تاسو به څنګه پته اندازه لګي چې یاره کرونا وایرس ته دا مطلب د راتلو د نشانې څنګه دي د دې نه بیا د بچاو دپاره څه کول پکار دي نو دا ویډیو تر اخره کوشش وکړئ چې لازمي وګورئ ویډیو سره مخکې شیر کړئ که زموږ په دې خبر باندې چې ته یو ملګري ته دا ورسي او هغه دا په غور سره واوري نو ډېره زیاته ښه وي ملګرو کرونا وایرس شروع شو د چین نه په چین کې د څه د وجې نه ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ما چې کوم څیزونه حلال کړي تاسو هغه خورئ خپل دې بندګانو ته ویلي نو چین والا خو پکې مسلمانان هم شته غیر مسلم هم پکې شته اوس چې پکې کوم غیر مسلم دي نو چې ته منګکان خوري او هغه ناپاکه هغه حرام څیزونه خوري چې کوم الله تعالی په تا باندې حرام کړلي ماران خوري چینجي خوري نو دا به خامخا په تا باندې دا بیماري الله تعالی مسلط کوي ځکه چې یار تا ته ویلي چې ما هغه څیزونه الله کړلي تا هغه وخوره او ته لیکې د هغې باوجود بیا دا څیزونه خوري که نه نو څومره د افسوس خبره ده دا د الله تعالی طرفه یو ازمیښت دی یو امتحان دی ځکه چې چین والا چې دی په څه وخت کې په مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم شروع کړی ډېر زیات ظلم شروع کړی په مسلمانانو باندې الله تعالی به صبرناک باچا دی بالکل خو چې کله د صبر د الله تعالی ختم شي نو بیا خپل بندګانو چې کله په قهر شي نو څه نه څه په یو داسې امتحان کې راګیري په داسې کې چې د هغې نه ته بیا اړو خلاصېدی نه شي نو کتونکو هغه خبر مو شو چې دوی خپل ظلمونه وکړو په مسلمانانو باندې ډېر شی پکې مړم کړل کله څه اوس پې داسې یو عذاب مسلط شوی دی کرونا وایرس نوم ولم پته نه لګي چې دا به چا ایښود دی بهر حال اوس نن سبا چې وایي په هغو کې کلم په چا کې ښکار کېږي د چین په دې غیر مسلمو کې نو هغه داسې مې اورېدلي دي چې یاره هغه باچا یې ولي د چین چې کوم وزیر اعظم دی صدر دی هر څه دی هغه لګي او هغه کس مړ کوي په چا چې ولګي نو الله دې خیر کړي بهرحال اوس مسله پاکستان ته راغلی چې یاره کرونا وایرس پاکستان ته راغی او ورځ په ورځ په دې کیسونه زیاتېږي چې یاره لکه نن 20 کسان دي سبا وایي 25 شو رو په رو پکې تعداد سیوا کېږي نو دا د الله تعالی طرفه یو ډېر ملګري ته یاره یو عذاب نازل شوی دی بالکل دا عذاب دی کله چې الله تعالی ستانه ناراضه شو الله تعالی ستانه خفه شو نو څه نه څه به در باندې مسلط کوي او په څه نه څه کې به دې رانیسي تا ته به دا ښیي چې یاره زه ستانه خفه یم او تا کې څه غلطیانې دي هغه ځان وباسه نو بای موږ ټول مسلمانانو ته پکار دي او بله خبره د تاسو زه دا کومه چې په هغو خو لګېدل دی هغو خو پکې ډېر به اوس مسلمانان شي خو وایي په جنګ کې اسونه نه سرویږي دا یو متل دی نو اوس که ته د کرونا وایرس د یېرې نه مسلمان شوې نه څه پیدا هېڅ پیدا هم نشته بهرحال نو ملګرو پاکستان ته راغی او کراچۍ ته پکې خاص کر راغی نو د دې دپاره د بچاو داسې طریقې دي یاره چې یو به ماسک اچوي کوم چې ماسک یا خلک چې دوړې وایي دا دي بل دا خبره بله دا خبره چې پاکي ته څومره کوې څومره پاک انسان نو هغه ته الله تعالی هېڅ هم نه وایي خو اوس پاک څنګه دا نه چې یاره روزانه ته اودسونه کوې او لامبې او ځان پاکې را پاکې خو لکه مونځ نه کوې او ذکر نه کوې الله نه یادوي نو دا بیا ته نشي بچ کېدی وروره پاکي داسې ده چې یاره ته به 5 وخته اودس کوې 15 وخته مونځ به کوې الله به یادوې د الله ذکر به کوې اوس ډېرو خلکو د کرونا وایرس د ګیرې نه دا ترتیب شروع کړو چې راشه 15 وخته اودس کوه 15 وخته مونځ کوه نو دا مونځ او د کرونا د اودس چې کوم دی نو دا مونځ او د اودس چې کوم دی دا تا ته صرف په دې کرونا وایرس د یېرې نه یاد شو تا مخکې چېرته پکار ده چې د وخت نه دې مخکې هم داسې کولی نو څومره به ښه الله تعالی به هم خوشحاله و ستا زړه ته به هم سکون نو کتونکو خبرې ډېرې اوږدول نه غواړم صرف شارټ خبرې دې دا کوم چې یاره د دې دا چې انسان ته لږي رښتیا دا خبره زما هېره شوه دا د یخنۍ په شکل کې ده لاول به دې مارۍ خرابه شي بیا به دې پوزه رابهیږي ټوخی وغیره سینه خو چې دا کله لانګ شو مطلب اوږده شوه دا بیماري خو نه شوه نو یار ته به بیا د ځان کوشش ضرور کوي چې یاره د دې لکه کوشش وکړم چې دا څه دي یاره چې ښه نه شو لکه دې ته عام دغه ته خو مونږ عام د تبه او ټوخی او دا ورته وایو چې یاره بس یخنۍ والی یم سینه مې خرابه ده بلغم دی وغیره دا که نه نو دا په دغې شکل کې راځي خو کرونا وایي دومره خطرناک دی یو ما اورېدلي دي تاسو به هم اورېدلي شاید چې زما په خیال په 2 ورځو کې انسان ختموي داسې ده او ډېر زیات مړی وکړو یو ویډیو ما کتل هغه یو مشر پکې لګی چې یاره دا د جنګازیو مامره قتلونه به په دې کرونا وایرس کې وشي لکه به دې بیمارۍ په دې حالاتو کې چې چاته هم لګېدلې ده نو دې بیمارۍ دومره مړی وکړو لکه جنګازیو کې چې کوم مړي شي بهرحال الله دې خیر کړي نو دا په دغه شکل کې راځي او چې کله هم لنګ شو نو الله دې وکړي چې یاره خپل کوشش بیا وکړي چې یار دا څه دي نو الله دې په نومو مسلمانو ساتي
او کم چې کافران دي، کم چې غیر مسلم دي، کم چې غیر مذهب دي، الله تعالی دې هغو ته هدایت نصیب کړي چې یاره مسلمانان شي، زموږ په دین باندې روان شي. څومره چې مسلمانان زیاتېږي دومره زموږ د دین مضبوطېږي. نو کتونکو په دغه شکل کې دا راځي. او بله یو آخري خبره ته دا کوم د دې لپاره د بچاو دپاره څنګه دي، ته به اودس کې 15 وخته اودس پکې، 15 وخته مونځ به کې، الله به یادې، د الله رسول به یادې، استغفار ډېر ویل پکار دي. بس چې ته کلم په دین چلېدې که نه، په دین چې ته کلم چلېدې، ظاهره خبره ده چې ته به مانځي، ته به پاکې. نو چې ته په دین چلېدې نه انشاءالله کارونه وایرس هېڅ شي زوم نه دی. هر څومره که خطرناکې بیماري ده نو یاره زه یم چې په الله دې یقین او په دین دې یقین او په خپل مسلمانۍ باندې دې یقین او انشاءالله چې دا بیماري تا ته هېڅ نه شي ویلی. نو بای مهرباني وکړئ دا ویډیو سره زما مخکې شیر کړئ، خبرې به لږې اوږدې شي، بهرحال دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې یاره یو مسلمان هم په دې باندې عمل وکړي انشاءالله. ټولو ته به پته یاره ډېر خلکو به ویډیو وکړه، خو ما هم د خپلو خیالاتو اظهار تاسو سره شیر کو. نو ستاسو ښه کمنټس په غواړم. آخري کې به یو دعا کوم، یو خبره به کوم، تاسو به ټول امین په کمنټس کې وایئ. د دې بیمارۍ نه دی الله تعالی په نوم مسلمان داسې وساتي، داسې لکه خلک چې ځان څنګه د اور نه ساتي داسې دې ته الله وساتي. آمین. ټیک شو. نو سره تاسو په کمنټس کې راته امین ووایئ. نو ډېره زیاته مننه. ښاد آباد ساتئ، خپل ډېر زیات خیال ساتئ.